السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم ستنه کړی ده چې دغه د سعودي حکومت د مقیمین خلک او حج ته بې له تصریح نه پرېږدي، لازم به د پیسې جمع کړي، بیا د حج اجازه ورکوي. نو دی زه په غلا حج ته ځمه، مکې مکرمې ته بیا احرام راځم، بیا د ابوجهل سره څخه احرام تړم. نو دا څنګه دي؟ محترمه فقهای کرام وایي افاقي بیاباني څوک چې مکې مکرمې ته داخلیږي باید د احرام سره وي. نو که بې عذره بې احرامه داخل سو، غاړې یې بندې دي، بیرته به میقات ته ځي، له هغه ځایه به احرام تړي، نو له ده مو څه خلاصېږي. او که بیرته میقات ته نه وګرځېدی، نو بیا دم یې د جنایت ورباندې ستا، یو پسه به حلالوي. البته که یو څوک احرام وتړي په خپل ځای کې نیت وکړي، بیا بیرته احرام وکاږي 3-4 ساعته یا 15 ساعته دونه وخت بې احرامه وګرځېږي، مکې ته داخل شي، بیا د ابوجهل له سرای څخه یا له حرامه څخه یا له بله ځایه څخه احرام وتړي، پر هغه باندې بیا دمې نشته، هغه به بیا یې څه غنم خیراتي. بحر العمیق صفحه 618 الباب السادس فی المواقیت. نو تاسو چې په غلا حج ته ځي، اول کوشش وکړئ دا پیسې جمع کړئ، دونه پیسې به نه وي، ځکه په حج باندې پیسې ورکول هم الله سړي ته اجر ورکوي. نو دوی چې دا حجاج بند کړي دي، دوې وجبه، یوه وجبه دا وي چې ازدحام کم سي، د نور ملکو څخه چې حجان راغلي هغو پیسې مصرف کړي، هغه به په اسانه او په ارامه باندې مناسک ادا کړي. نو دا که ټول خلک ورځي، نو د په 2011 کې ما ولیدل په دالارو کې بې خیمې درولې وې، یو ډېر رش پې جوړ کړی و. نو کوشش وکړئ چې تصریح واخلي، بیا حج ته ولاړ سي. که بیا هم پټ ولاړلست، نو د هغه ملک د قوانینو خلاف ورزي مو وکوله، هغه د ملک د باچا د اوامرو خلاف ورزي مو وکوله، نو حج ته کم تاوان نه رسېږي، حج صحیح دی. خو د هغه ملک قوانین چې په ناروا باندې نه وي، مباح کار کې یو د ملک باچا امر وکړي، پر هغو باندې بیا اطاعت لازم ګرځي. نو تاسو چې اقامه اخیستې ده دغه ملک، نو د دې معنا دا ده چې د دې ملک قوانینو ته به زه وفاداره یم. نو دا چې د ملک قوانین تر پښو لاندې کوي، نو دا ښه کار نه دی، بلکې ډېر وخت داسې مشکلات ځینې پېښ شي، اقامه یې وربنده کړي، پلانه وسي، نو قصداً د هلاکت و کندې ته ځان ورغورځول. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مغفرته.